سلامونه او نیکې هیلې هیلهمند یم چې جوړ او روغ به یاست. د ټرمپ او ایلان ماسک په منځ کې خبرې ډېرې تبدیل شوي. دغه ورځ کې یو پر بل باندې ډېر ګزارونه هم کوي او تر دې ځایه رسېدلی دی چې کومه ورځ ایلان ماسک د سپین ماڼۍ څخه رخصتېدلو د هغه سترګه هم تور داغ پر لګېدلی و. داسې ښکارېدل چې ایلان ماسک وهل او ټکول هم خوړلي وو په دغه څو ورځو کې. د هغه نه وروسته چې کله هم دی د سپین ماڼۍ څخه ووتلو د هغه سره سره د مستقیما د ټرمپ په مالي سیستم باندې نیوکه وکړه او ویل چې د دوی دغه مالي سیستم چې دوی جوړ کړی دی د ډیر ظالمانه او جابرانه مالیاتي سیستم او د هغه سره بیا ډونالډ ټرمپ هم ورسره خپل خبرې شروع کړي خو دا خبرې دغه ورځ کې ډېرې تبدیل شوي دي. یو پر بل باندې ډېرې ګزارونه کوي. اوس په دغه ویډیو کې تاسو ته دا خبرې کوم چې حیا دغه جنجال د شخړه او دا حالات دا حقیقي بڼه لري که نه. د دې شاته نور اقتصادي ګټې دي چې دغه اقتصادي ګټو دپاره ټرمپ او ایلان ماسک په شریکه ناست دي او د دې دغه لوبې څخه دوی په شریکه ګټه اخلي. نن په دغه موضوع باندې انشاءالله چې ستاسو سر به هم خلاص شي زه پر دغه موضوع باندې خبرې کوو او تر اضافي خبرې تېرېږو. تر هر څه وړاندې تاسو باید د امریکا د ایلان ماسک د کوم کمپني او سیستم چې دی دا سیستم وپېژنئ. په اصل کې دغه ایلان ماسک چې دا څومره کمپنیان لري چې هغه تسلا کمپني ده که هغه سپیس ایکس کمپني ده که هغه سټارلینک کمپني ده که هغه بورینګ کمپني ده که هغه نیورلینک کمپني ده دغه ټولې کمپنیانې چې دی په شیر مارکیټ باندې چلوي. شیر مارکیټ څه رقم دی؟ شیر مارکیټ دا دی چې د مثال په ډول باندې زه دلته یو رستورانت خلاصوم رستورانت نه خلاصوم یو کراچۍ وړم د سړک پر غاړه باندې ساندویچ خرڅوم. دا ساندویچان چې مې خرڅ کړه خو خلک په دې کې زه د ورځې دخوا کولی شم چې په دغه کراچۍ باندې 200 ساندویچان د ورځې په هره ورځ کې 200 زه سپایم چې دا خرڅ کړم. خو چې کله هم دلته زه بازار ته راځم زما مشتریان پر ما باندې ډېرېږي مشتریان تقاضا ډېرېږي او مشتریان څه غواړي؟ مشتریان وایي چې موږ د ورځې دخوا 1000 داسې غواړو ساندویچ غواړو او د 1000 ساندویچ دپاره نه ښاروالي دلته ماته ځای راکوي چې سړک پر غاړه باندې 1000 نفره دلته سنبال کړم، نه هم زه دومره پیسې لرم چې ولاړ شم یو سم ځای ونیسم او نه هم زه توانایي لرم چې زه دومره پیسې لرم چې هلته ولاړ شم بیا ډیکوریشن وکړم یو سم رستورانت جوړ کړم. په داسې حالات کې زه څه کوم؟ په دغسې یو حالاتو کې چې ومې کتل مشتریان ډېر دي او عایدات هم ښه راځي مګر زه پیسې نه لرم چې دغه ټولو مشتریانو عایدات خپل کړم. څه کوم؟ زما د سیمې دغه سیمې چې پکښې کې مارکیټ بلل کېږي مارکیټ ته ځم. مارکیټ ته ځم او مارکیټ کې زه وایم چې زه دغسې یو پلان لرم او د دغه پلان حدوداً ما فکر کوله حواله کې 200 نفر به وځي خو اوس مهال دا 1000 نفر غوښتونکي لري او دا یوازې د زما په سیمې کې او دا امکان لري چې د افغانستان او د ولایاتو په ټولو سیمو کې ماته د دې غوښتنه ډېر شي ځکه چې زما په سیمې کې 1000 نفر په ټولو ولایاتو کې دا زما فرموله او زما دا نوښت څخه خلک به خوشحاله اوسي او دا ټول غواړي. زه څه کوم؟ زه پیسې غواړم. چې پیسې غواړم دلته مارکیټ ته ځي مارکیټ ته کوم سرمایه‌داران چې دي هغه به ورسره شراکت وکړي که وینه کې دا د ریال مارکیټ او دا ریال یعنې طبیعي ډول شراکت چې دی دا نه پیدا کېږي. ډېر خلک وایي ورته دروغ وایي دا او هغه نه کېږي نه مني ورسره شراکت نه کېږي په دې باندې په حق باندې وایم. په دې حالت کې دویم قدم څه شی دی؟ دی ځي شیر مارکیټ ته ځي یعنې هغه سټاک مارکیټ په نامه باندې یادېږي. سټاک مارکیټ ته ځي په سټاک مارکیټ کې دی هلته خپل کمپنۍ لستوي. دا کمپنۍ چې سټاک مارکیټ ته ولاړه دا سټاک مارکیټونه چې دي دا هم دولتي دي او هم خصوصي دي. د مثال په ډول باندې دولت راغلی دی یو سیستم یې جوړ کړی دی چې په دغه کمپنۍ چې لست وه راځي د مثلا د محمود ساندویچ په نامه باندې دا کمپنۍ لست وه. دا چې کله لست کړه همدغه سټاک مارکیټ چې یا دولتي یا خصوصي بیا د ده سره چې کوم کسان په دغه سټاک مارکیټ کې اکاونټونه لري د دې ټولو اکاونټونو ته ایمیلونه هستي چې داسې یو نوې کمپنۍ راغلې ده د په اوله ورځ کې 100 نفره پلان درلودل 1000 نفره وررسېدلي دي دا دی او د خپل شیر خپل هغه فیصدي دومره خرڅي دومره قیمت دی که تاسو واخلئ او په راتلونکي څو کال کې تاسو به دومره ځای ته ورسېږئ. دا څو چې خبرې تر ځای ورسېدل دلته هر سرمایه‌ګزار راځي
کلیواله هم راځي پکې کې 1000 افغاني اچي وایي زه سبا چې ګټه دې وکړه بیا زما فیصدي پکې کې راکړه د دې فیصدي چې هر څومره هوا هغه فیصدي ورته وایي مثلا د کال په سر باندې د کلیوال 1000 روپۍ به 3000 افغاني سي وسی یعنې چې ګټه ورته رسېدلې چې تام رسېږي یعنې دا سیستم په مسویانه ډول باندې دوی ته چې ورکوي دا سام هر څه په لاسې ورکوي د کلیوال سره احمد راځي محمود راځي دا ټول راځي یعنې د یو لوی مجموعه جوړیږي چې په هغه کې حدوداً 1 میلیارډ افغاني برابرېږي 1 میلیارډ افغاني برابرېږي دا 1 میلیارډ افغاني چې کله برابر شوه دا د سټاک مارکیټ هغه لاسه ته په لاس ورکوي چې اوس ورځ خپل کاروبار پکې کوي چې ګټې دې راوړه او ګټې چې دې راوړه بیا په شریکانو باندې ټول ویشو خو دا سټاک مارکیټ یعنې دغه په ساده ژبه چې تعریف وکړي په همدغه ډول باندې کار کوي خو بیا چې دا څومره قوانین لري هغه قوانین پسې اوس نه ګرځو ایلان ماسک څه کړي دي ایلان ماسک راغلی د خپل ټول کمپنیانې په سټاک مارکیټ کې شیر مارکیټ کې دی لس کړي دي په د دنیا ډیر خلکو د دې سټاکونه اخیستي دي د فیصدي اخیسته ده په ځان یې پکې شریک کړی دی او دا شراکت چې سوی دی په دې شراکت کې دته حدوداً په میلیارډونو ډالر د خلکو د خوا پیسې راغلي دي او د خلکو په پیسو باندې کار کوي یعنې دا په اصل کې دا 400 میلیارډ ډالر چې د تر لاس لاندې دي دا د نه دي یعنې د خلکو پیسې دي چې د تر کنټرول لاندې مدیریت کیږي دا به اوس 100 میلیارډ 200 میلیارډ به دی ولري خو دا نور پیسې چې دي ډېرې پیسې چې دي دا د خلکو پیسې دي په شیر مارکیټ کې د ترسته پرته دي تر دې ځای تاسو شو پوس وای د دې نه وروسته ایلان ماسک باید څه وکړي ایلان ماسک باید ښه کارونه وکړي ایلان ماسک باید چې ښه کارونه یې وکړه دا وروره منه بس کمپني په هایداتو باندې راځي کمپني هایدات چې ګټه وکړه او دا به ټول د دې ګټه رسېږي او د شیر قیمت هم لوړ شي د فیصدي قیمت هم لوړ شي هر څه او ټول مشتریان به پکې ګټه وکړي مګر دلته بعضې وخت کې بعضې سرمایه‌داران چې غواړي د غریبو څخه بیا پیسې واخلي دوی څه کوي دوی داسې کوي چې خپل په منځو کې یو جنجال جوړوي چې کله دا جنجال جوړ کړي بس هغه دا دی چې ډېرتر مشتریان خپل پیسې د اخلي د مارکیټ څخه اخلي بعضې اخلي او بعضې پکې کې پاتې دي د یاد دي د مثال په ډول باندې ډېر داسې عام خلک څه چې دوی د حالات خبر نه دي دوی په میلیارډونو ډالر په سیستم کې پانګونې کړي دي دوی په یو په دوه باندې دوی نشي کولی د ټولو پانګونه یو په دوه باندې د سټاک مارکیټ څخه وباسي نو داسې حالات کې چې دوی ډېر پاتې کېږي دوی څه کوي دوی چې پوهېږي ایلان ماسک پوهېږي چې دا زه سبا ورځ کې جنجال کوم دی په سټاک مارکیټ کې یو بای او سیل سیستم شته دا بای او سیل سیستم دی دا بای او سیل چې کوم ټریډران هوسي په فارکس کې که چا کار کړی اوسي چا په کرپټو کرنسي کې کار کړی اوسي په دغه دوه مارکیټو کې دوی پوهېږي چې بای او سیل څه معنا چې کله دلته جنجال جوړ شو دا ایلان ماسک ښه یو پریمانه ډول باندې په میلیارډونو ډالر باندې په بلیون ډالر باندې دوی څه کوي دی د سل معامله وایي دا کوم پلیټفارمونه چې موږ ته سیستم په لاسه کې دا سل لاټه موږ دا په ډېر ضعیف ابتدایي او که ته وغواړې چې په لوړه پیمانه باندې کاروبار وکړې بیا هغه به ډېر قوي سیستمونه شته چې دی په 1 میلیارډ ډالر باندې یو په سل وي او چې دلته یې په سل وواله هلته حالات خرابېږي بعضې خلک خپل پیسې اخلي سیستم یو په دوه باندې د دوی داسې اخلي د تسلا او نور کمپنیانو شیر په لیدو اچوي چې کله په لیدو اچوي دا په داسې ځي دلته دغه پیسې په طبیعي ډول باندې ایلان ماسک اکاونټونو ته اړول کېږي دا داسې نه دی چې ایلان ماسک په دې کې ټوپس نه دا یو لوی سناریو ده چې زیاتره سرمایه‌داران په نړۍ کې دا لوبه کوي مګر دا لوبه چې ایلان ماسک کوي د ایلان ماسک پایه قوي ده دا په لوړه سطح باندې دا کار کوي او په دې بدلې سره بیا په لوړه سطح باندې د نړۍ ډېر قوي مافیا په دې کې شریکه ده د نړۍ ډېر قوي پانګوال په دې کار کې شریک دي چې داسې لوبې مخته وړي مثلا ټرامپ هم دغه لوبې کې دی شریک دی ټرامپ وایي چې وروره منه زه دا کوم معامله د جنجال سره په لاره اچوم خو چې کله پیسې پکې کې دا اوس کې ته 400 میلیارډ ډالر چې ته لري په دې 400 میلیارډ ډالر کې راسه متو جنجال جوړوي دا باید 200 میلیارډ ډالر ستاسو دا سوولېږي په دې 200 میلیارډ ډالر کې متو 100 میلیارډ د خلکو د غریب او بدبخت څخه متاثر اخلو دا خپل جیب تاسو په دې کې 10 میلیارډ زما 9 میلیارډ ستا داسې معاملې روان دي د دې وشاته چې کوم دا سیاسي جنجالونه کیږي د دې سیاسي جنجالو وشاته دا کیسې دي هر هغه ځوان چې فارکس کې کار کړی اوسي په کرپټو کرنسي کې کار کړی اوسي
دوی په دغه حالاتو باندې ډېر ښه پوهېږي چې دوی سره کوم دا لوبې مخته وړي او دا یوازې دا نه ده چې د ټسلا کمپنۍ او د بعض د ایلان ماسک پورې تړلې کمپنیانو اوسي دا د کرپټو کرنسي په مارکیټ باندې ډېرې اغېزې لري د دوی جنجالونه چې کله هم وسوه دا جنجالونه بیا بیرته همدغسې خبره اوږده کېږي او دغه جنجالونو کې بیا دوی خپل ګټې اخلي دا چې ګټې شوه اوس راځم په بلې موضوع کې دغه خبره ستاسو په یاد واوسئ ایلان ماسک په هر شپږ میاشتې کې ما مخکې ویډیو کې هم تاسو ته ویلي وه ما د دې یوه استراتیژي ده په هر شپږ میاشتو کې دی د میډیا په سرټیک ځان راوړي چې راوړي یو ورځ کې یو جنجال جوړوي یا د ټویټر واخیستی بیا د ټویټر په سر باندې جنجالونه شروع کړه یو کال د ټویټر د جنجالو په سر باندې دی په د میډیا په سرټوکي کې وي بیا د هغه نه وروسته چې څه کارونه په هر شپږ میاشتو کې یوه لوبه جوړوي د هغه لوبې په اساس باندې د میډیا په سرټوکي کې راځي او د هماغه اساس باندې د کمپنیانو پورته کوي د همدغه پورته کېدو څخه د خپل ګټې اخلي دا اوس تاسو په یاد واوسئ چې اوس د دوی د ټرمپ او د ایلان ماسک جنجال دی 2 میاشتې بعد 3 میاشتې بعد همدغه جنجال باندې مخته ځي دوی خپل ټولې ګټې چې واخیستلې 2 میاشتې بعد یا 3 میاشتې بعد یا لا 6 میاشتې بعد بیا وګوره چې همدغه ایلان ماسک او ټرمپ بیا به سره خواږه کېږي او بیا به هندوالي هچي دا چې هندوالي واچوله هغه سټاک مارکیټ چې په دې اندازه باندې صفر ته رسېدلی دی دا ورکې پورته کېږي چې کله پورته سو په دغه پورته کېدو کې هم ډېر خلک خپل پانګونې دلته هچي د دغه څخه دوی خپل ګټې بیا ورته اخلي یعنې دلته په میلیاردونو ډالر باندې دا د ټریډینګ څخه دوی پیسې اخلي عام خلک چې موږ ټریډینګ کوو موږ ټریډینګ ډېر ضعیفه دی موږ $10 لرو او په $10 باندې د $1,00,000 معامله کوو په هماغه یو ثانیه کې زموږ هغه $10 موږ څخه ځي او د دې خلکو محاسبه ده دا خلک محاسبه کوي چې کله باید کوم اقدام وکړو او کله باید ونه کړو داسې نه دی لکه موږ نه د دنیا خبر یو نه د حالاتو خبر یو دا د نړۍ په سطح باندې یو لوی سنجول سوي لوبه ده او دا یو لوی او ستر مارکیټ دی لکه فارکس دی لکه کرپټو کرنسي دی لکه سټاک مارکیټ دی شیر مارکیټ دی دا مارکیټونه په نړۍ کې دغسې خلکو تر کنټرول لاندې دي او دوی مدیریتوي داسې نه دی چې موږ $500 اچولي دي د نړۍ مارکیټ به زموږ په $500 باندې چلېږي نه موږ خبر هم نه دي موږ په $500 خو زموږ د $500 بیخ باسي زموږ څخه یې اخلي د عام غریبو خلکو څخه یې اخلي مګر هستې پیسې دي دیو منابعو ته ځي انشاءالله چې په دغه ویډیو کې تاسو سره به خلاصې واوسئ چې دا ډول جنجالونه چې دي دا ټول ډراماتیک دي او دا یو ډرامه ده دا یو بیخي سناریو ده لکه فلم غوندې چې کوم ډایرکټر وایي چې ته دا کار وکړه او ته هغه کار وکړه دا ټوله په هماغه ډول باندې دا کیسه روانه ده دا هیڅ سیستم نه دی چې یا به امریکا ته تاوان ورسېږي یا به د ایلان ماسک ته تاوان ورسېږي یا به ټرمپ ته تاوان ورسېږي نه هم امریکا په ګټه ده هم په ایلان ماسک په ګټه کې دی هم ټرمپ په ګټه کې دی او هم د هغه ټیم او ورسره نور ملګري دا ټول په ګټه کې دي د دوی جنجال مارکیټي جنجال دی او څو وخته بعد به هم تاسو بیا ووینئ چې د خلک بیرته سره خواږه شول دا و د نن ورځې ویډیو ایله من دې چې اوس هم ترلاسه کړي اوسئ تر بیا هم په الله سپارم سلامونه موږ ډېر موضوعات جوړ کړي دي که سیاسي موضوعات غواړئ ووینئ نو دلته کلیک کړئ او که غواړئ اقتصادي موضوعات وګورئ نو دلته کلیک کړئ او که غواړئ چې د تل لپاره راسره واوسئ نو دلته کلیک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ مننه